لیدونکو ستړي مسئ، وخت مو په خیر. غوسه هغه فعل یا صفت دی چې په انسان کې کرکه اوج ته رسوي، انسان پر ځان، ټولنه او ان پر بشري ټولنې انسانان ناامیده کوي او پښیمانه کوي. تاسې د غوسې او وسوسې دواړو ترمنځ باید موږ یو توپیر ولرو. د وسوسې په نتیجه کې انسان ته غوسه رسیږي او وسوسه یو ډول ناروغي ده چې انسانان پر خپلو وړتیاو هم بعضې وخت باور نه لري او دوی د ناتوانۍ احساس کوي. تاسې د وسوسې په اړه باندې څنګه ځان خلاصولی شئ؟ له منفي فکرونو څخه فاصله ونیسئ، د ناهیلو خبرو څخه ځان وساتئ. هغه دوستان چې تل درته ناهیلې خبرې کوي چې ته نسې کولی، دا مزل خورا سخت دی، دا مزل لوړې او ژورې لري، متوازی کولی سم. او د دې ترڅنګ کله چې د وسوسې مخه تا ونیوله او هغه څه دې په خپل ژوند کې حذف کړله چې ناامیدي یې درکول، ناهیلي یې در بخښله، بیا ته د غوسې مستحق نه ګرځې. او غوسه هغه څه ده چې انسان پر خپله پرېکړه باندې پښیمانه کوي. او که د انسان څخه یو وارې خبره د پښتانه خبره که چیرې د انسان د خوله یو وارې غلطه سول یا څه جنې وویل سول، بیا هغه نه راګرځي، د خولې توکړې ناوړې بېرته نه راپورته کېږي. نو که تاسې غواړئ له غوسې څخه نجات پیدا کړئ، له وسوسې څخه ځان وساتئ. او د وسوسې علتونه مې مخکې وویله چې د خلاصون لار یې ډېره اسانه.